په کوم خوب سره د انسان اودس ماتیږي او په کوم خوب سره اودس نه ماتیږي. ډېر قیمتي بیان دی، ستاسو ټیم نه ضایع کوو، راځئ چې ووایو. یو خو په دې خبره دلیل موږ ته وښایه چې خوب سره اودس ماتیږي، او دویم زما ذهن ته دا مسله راځي چې بعضو ځایونو کې موږ حدیثونه واورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار مانځه نه راپاڅېدو اوده او اودس یې نه دی کړی. نو څنګه هغه اودس نه دی کړی او مانځلی ځي، او بل طرف ته علما وایي چې خوب سړی وکړي نو هغه اودس یې ماتیږي. جواب د دې مسلې هغه دا دی، اول خو دلیل په دې خبره چې خوب چې دی دا ماتونکی د اودس دی. حدیث د صفوان ابن عسال رضی الله عنه، حدیث د صفوان ابن عسال رضی الله عنه دی، امام ترمذی راوړی وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په سفر کې دا ویلو چې موزې 3 ورځې او 3 شپې مه وباسئ، یعنې 3 ورځې 3 شپې باقي مسه کولی شي الا من جنابه. که جنابت ته باندې راغی نو بیا به یې لرې کوئ، ځکه چې غسل کې خو مسه نشته په جورابو په موزو. ولکن من غائط و بول و نوم، نو بیا اجازت په څه کې د مسې وایي که چېرته ډک اودس ماتی سړی وکړي یا تش اودس ماتی وکړي یا اوده شو، دا دلیل دی، یا څه شو اوده شو، نو چې را خوب یې ذکر کړی دا دلیل دی په دې باندې چې د خوب سره اودس ماتیږي. او هغه خوب سره اودس ماتیږي چې انسان پکې بلکل بېخوده شي د خوا او شا د حالاتو نه او په ځان باندې نه وي پوهه. او چې کله سړی لږ ډېر پوه وي او پوره په خوب کې جوړ نه وي ورغلی نو دې سره اودس نه ماتیږي. دلیل به څه دی؟ نو دا هم خوب دی؟ نه، حدیث کې خو سره ډوب ټکی نه دی راغلی. صحابه کرامو چې یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم انتظار کوو ماسخوتن منزل به راوځي، وایي په بعضو پکې سرونه داسې زوړن شو، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتو ناوخته او مونځ یې وکړو. دغه کسانو بیا اودس نه دی کړی، د کومو چې سرونه پې درانه شوي یا د خوب په اولنۍ مرحله کې ورننوتي. پته چې تاسو دا اورېدلي که نه وي، ما خو ډېر پیرې بیان کړی. نو دا دلیل دی په دې باندې چې په دغه خوب سره اودس نه ماتیږي. د خوب د اولنۍ مرحله چې هسې جټکې یا پر کالي چې ورته ویلی کېږي په دې سره اودس نه ماتیږي، جوور خوب سره اودس ماتیږي. خو دلته بل طرف ته حدیث دی د عبدالله بن عباس، امام بخاري امام مسلم راوړی دی، په هغې اخر په حدیث په اخره کې دا دي چې عبدالله بن عباس د خپلې ترور کره شپې له تلی او رسول الله وسلم د شپې پاسېدو مونځ یې کوو، زه ورسره ودرېدم، ما ورسره مونځ وکړو. بیا د مانځه نه بعد هغه اوده شو، ثم نام حتی نفخه، یعنې تر دې چې د هغه خڼارې ما واورېدو. کله سړی ساه الي که نه خوب کې او پرېږدي د دې اواز راوته، دا مطلب دی. ثم اتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضا، بیا مؤذن راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې سهار د مانځه ټیم دی، نو پاڅېدو لاړ مونځ یې وکړو او اودس یې ونه کړو. د دې حدیث تلاسه د ورور ته اشکال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوده شو او اودس یې نه دی مات شوی. نو دا یاده کوي مسله، الحمدلله د کې هېڅ اشکال نشته. هغه مسله دا کومه چې د صفوان په حدیث کې بیان شوي ده دا د امت دپاره، ټول امت دپاره. خو رسول صلی الله علیه وسلم بیا دا د هغه یو خاصیت دی چې د هغه په خوب سره د هغه اودس نه ماتېږي. او د هغې وجه دا دی چې د هغه سترګې به اوده کېدې خو زړه به یې نه اوده کېدو. په دې باندې علماو تفصیلي خبرې په خپلو کتابونو کې په خپلو بیانونو کې کړي دي. او وجه د هغې دا ذکر کېږي لکه څنګه چې خطابي رحمه الله وی وانما منع قلبه
النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه. الله رب العزت دا هغه د زړه د ویده کېدو نه په دې منع کړی و ځکه چې هغه ته به په خوب کې وحي راتله، نو چې دی په دې وحي باندې پوه شي. اوس که یو سړی داسې ویده شي چې سترګې یې مودی او زړه مودی، نو دی بیا نه پوهېږي. او هلته رسول صلی الله علیه وسلم خوب چې د هغه هم وحي ده، نو ځکه دا د هغه خاصیت دی. او یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم ښه واضح ویلي دی، امام احمد راوړی دی، امام بخاري هم راوړی دی، وایي تنام عیني ولا ینام قلبي، زما سترګې ویده کېږي خو زما زړه نه ویده کېږي. او امام ابن ماجه روایت راوړی دی، عایشه رضی الله عنها وایي رسول الله وسلم به ویده شو، ښه جوور خوب کې به ورننوتو، ثم یقوم فیصلي ولا یتوضا، او بیا به پاڅېدو منزله به لاړ او اودس چاردام به یې نه و یا نه کو، اودس چاردام به یې نه کو. نو دا هېڅ اشکال نشتی، دا د رسول الله وسلم خاصیت دی. د هغه دپاره دا مسله خاص وه، امت دپاره نه ده. بلکې بعضو علماو خو دا خبره ذکر کړې ده او دا ډېره مزداره خبره ده. وی دا بعض علما چې کله د دې کتاب کې باب راوړي چې باب دی په بیان د هغه څه کې چې هغې سره اودس ماتېږي، بیا د خوب تذکره پکې وکړي، نو بیا پکې دا خبره هم وکړي چې رسول الله وسلم اوده و او راپاڅېدو او اودس چاردامې ونه کړو منزله لاړ، وی نه دي مناسب چې دا په دغه ځای کې ذکر کړي، ځکه چې دا د رسول الله وسلم خاصیت دی. ها که ذکر کوي نو تفصیل دپاره ذکر کوي چې یاره د امت دپاره دا مسله وه، البته رسول الله وسلم دپاره دا یو خاص حال و. نو الحمدلله په دې کې هېڅ اشکال نشته. او که داسې موږ په دې سره اشکال لا پیدا کوو چې یاره دا څنګه او رسول الله وسلم ولې داسې نه کول، نو داسې خو ډېر کارونه وي چې هغه د رسول الله وسلم دپاره خاص دي. نو په هر ځای کې موږ دا سوال کوو چې یاره موږ ته اشکال راځي ولې پیغمبر داسې کړي دي او موږ ته یې داسې ویلي دي. نو پیغمبر دی، بعض کارونه د هغه د خصوصیاتو نه دي. ښه دا قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، د دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ او زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمة الله.